ډېر سوالونه ماته راځي چې څنګه کولی شو مونږه د میپ یا د نقشې ژبه بدله کړو. دا د ګوګل میپ یا نقشه چې که څوک نه لري موبایل کې دا ډاونلوډ کړئ. د ټول نه بهترین نقشه همدا د ګوګل دی او دا په دنیا کې صحیح نقشه ده، صحیح هغه ښیي. البته نور یې شته دی خو هغه په دې هغه باندې نه دی، لکه په دې سطح باندې نه دی. نو تاسو کولی شئ دا نقشه را ډاونلوډ کړئ. دلته په دې بره په دې جیمیل باندې به کلیک وکړئ، لاندې به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې راغلی په داول اپ لانګویج باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو د دنیا هره ژبه چې وغواړئ بدلولی شئ، خو البته بعضې ژبې پکې نشته دی، لکه مثال پښتو ژبه شوله. دلته فارسي شته دی، که تاسو وګورئ اردو شته پکې، عربي شته پکې، لکه غټې غټې ژبې شته ده پکې، خو پښتو نشته پکې. نو زه چې دا اوس کومه ویډیو جوړومه دا په 2024 کې دی، نو امکان لري وروسته اپډیټ کې راشي. که تاسو دا ویډیو بیا وروسته ګورئ نو تاسو بیا وګورئ شاید راشي پکې. خو زه تاسو ته یو مثال لکه فارسي ته هم فارسي هم صحیح ده، بعضې خلک ډېر پرې پوهېږي، تاسو نور بله کومه ژبه پوهېږئ په هغه هم کولی شئ چینج کړئ. نو دلته که تاسو وینئ په دې کې هر څه فارسي ته هم اوړي، انګلیسي ته هم ورسره پاتې کېږي. نو تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې نقشه ژبه بدله کړئ او استفاده یې کوي. بیا که غواړئ بېرته یې ژبه بدله کړئ، بېرته همالته جیمیل ته لاړ شئ او تنظیماتو ته لاړ شئ. تنظیماتو نه ژبې برنامې ته لاړ شئ او ژبې برنامې نه بېرته هغه کومه ژبه چې تاسو غواړئ انتخاب کړئ او بیا شاید تاسو دوباره غواړئ چې د نقشې په باره کې. دوستانو موږ زه همداسې نورې ویډیوګانې جوړوم د نقشې په باره کې. البته کوم خلک چې افغانستان ته تللي دي او څنګه هغه کولی شي مثلا د دولت لخوا پته ولګي چې تاسو افغانستان تللي او د نقشې له طرف نه سره کوم پته لګېږي. نو که تاسو په دې باره کې کوم سوال پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ، زه په بله ویډیو کې ټول درته تشریح کوم. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.